اوس یو اکټر 13 کاله 40 کاله لګولي دي او یو عام کس چې کوم دی هغه 3 میاشتې یا 4 میاشتو کې راوچت شي نو هغه دغه مقابله نشي کولی. دا فدریشن والا د نه خپه کېږي خو زه دا وایم که نه چې دا فدریشن والا زمونږ مینهوال دي زمونږ ډېر قدر کوي مونږ هم د دوی ډېر قدر کوو او دا یو ډېره ښه خبره ده. خو که صرف تاسو صرف دا وایي چې فدریشن والا فلم هټ کوي نو دا غلطه خبره ده. ستا د یارۍ نه مې توبه وه بلکل هغه ډېر اکشن فلم و او بس دوی ما ته په خپله چې کوم دی نو اکشن مې راته ښه و که نه دا داسې وه داسې نو ما ورته زه ورته پیر وایم پیره ما دا پیره دا کومه غوسه ده تا کې ظالمه چې دا نه ختمیږي په هر شاټ کې ته ما ته چې بس دا وینې دې اوس کومه دا او دا بس دا پښتانه وروڼه دي لږ جذباتي دي که نه لکه اوس زما او د شاهد صاحب که فلم لګي نو بس د هغوی فدریشن والا هم جذباتي شي زما والا هم جذباتي شي او لکه دا داسې یو کرکټر به داسې یو دا به داسې یو دا داسې مه کوئ نو زه ورته وایم ظالمانو دا فلم دی یار دا زمونږ کاروبار دی او فلم کې داسې چلیږي کله به یو برئ کله به بل برئ. مونږ خو ډېر په عزت وخت تېر کړی دی زما والد صاحب نو زه هم دوی نه دغه خواست کوم چې یار په دې پیجونو باندې اکثر یو 2-3 پیرې داسې کار شوی دی چې زما په نامه باندې هغه کسان هم ما پیژندل زما په نامه به د خلکو نه پیسې هم غوښتي دي او څه داسې ډېر معیوب غیر معیوب غوندې خبرې هم کړي دي زنانو سره چې کوم دی نو داسې خبرې هم کړي دي او خیر بیا هغوی خپل انجام ته رسېدلي هم دي. مونږ کله موازنه کوو د هغه دیدن او د دې دیدن نو دې کې د ځمکې اسمان فرق دی د حالاتو فرق دی د سټورۍ او هغه شان نه هغه سینماګانې شته او نه هغه شان پبلیک شته هغه به ډېر درانه فلمونه نو بس دا د نن سبا په حساب باندې یو ښه فلم دی او سټوري هم ډېره ښه ده تاکالی سعید تاکالی د دې پروډیوسر هم دی او رایټر هم دی نو ښه ټیم دی. د فلم د سپر هټ کېدو یا د کامیابېدو په دغه کې د فیډریشن څومره لاس دی؟ یاره دا فدریشن والا د نه خپه کېږي خو زه دا وایم که نه چې دا فدریشن والا زمونږ مینهوال دي زمونږ ډېر قدر کوي مونږ هم د دوی ډېر قدر کوو او دا یو ډېره ښه خبره ده. خو که صرف تاسو صرف دا وایي چې فدریشن والا فلم هټ کوي نو دا غلطه خبره ده. فلم عام عوام هټ کوي او چې ښه فلم وي سکرپټ یې ښیي او مطلب ډایرکشن یې ښیي میوزیک یې ښیي دا ټول چیزونه پکې ښیي نو فلم هټ کېږي. داسې نه دی چې یار بس صرف فدریشن والا راځي او دا فلم ګوري نو دا یو غلطه خبره ده. نو فدریشن والا هغوی خپل آرټسټ سپورټ کوي دا ښه خبره ده د هغوی مینه ده مونږ سره زما خو چې کوم دی نو ټول تقریبا زما د والد صاحب د زمانې نه دي اول اوجي صاحب سره د هغوی ډېره مینه وه بیا ما سره ده نو زه هغوی ډېر قدر کوم ما ته ډېر ګران دي او خو دا دی چې د فلم کامیابي چې کوم دی هغه عام عوام په لاس کې دی او فدریشن په لاس کې نه دی. بالکل عام لکه مطلب پیډیشن والا مخصوص یو څو کسان نه او په دې کې بیا زه کوم دی نو بس دا پښتانه وروڼه دي لږ جذباتي دي که نه لکه اوس زما او د شاهد صاحب که فلم لګي نو بس د هغوی فدریشن والا هم جذباتي شي زما والا هم جذباتي شي او لکه دا داسې یو کرکټر به داسې یو دا به داسې یو دا داسې مه کوئ نو زه ورته وایم ظالمانو دا فلم دی یار دا زمونږ کاروبار دی او فلم کې داسې چلیږي کله به یو برئ کله به بل برئ داسې که چلېږي نو فلم خوند هم دا دی نو دوی لږ ذاتیات ته راشي او ما خو دا م اورېدلي چې په سینما کې بیا دوی یو بل سره ورلاندې وځي او غوبلي او دغه نو دا مه کوئ دا لږ ښه خبره نه ده. اکثر سینما کې پبلیک نه کمنټس اخلو نو پیډریشن والا یو چې کوم مطلب ستاسو فین نو هغه په بل پسې خبر کېده بل هغه فین چې په تاسو پسې بیا راسي دا خبر د خیر دی خو نه دي کول پکار خو دا دوی خو بیا باقاعده یو بل ته لاسونه واچوي یو داسې دا دغه کېږي نو دا مه کوئ بس مینې محبت سره کوئ دا کار لږ ډېر پاتې دی او که دا مونږ دغه کړو نو بیا به څه هېڅ به هم نه بل که موږ د یوټیوب ډرامه وګورو هغه مطلب که زه پکې راشم بل پکې راشي بل پکې راشي هغه دونه څه دغه نه کوي خو زه هم دا فلم چې کوم دی دا د سوپر سټار محتاج دی دا دې حوالې سره تاسو دا خبره داسې ده که نه چې اکثر خاص کر زموږ د پښتو فلم چې کوم دی نه پښتو فلم نه دا تاسو د اردو فلم انډسټري ولې ختمه شوه
د پنجابي فلم انډستری ولې ختمه شوه یو خو یو شان فلمونه او ډېر مطلب داسې فلمونه چې یار مونږ به هم شرم کوو چې دا دوی څه جوړوي یو خو هغه وجه دویم دا چې بیا مین انډستری چې کومه ده هغه کراچۍ ته شفټ شوه او هلته ټول د ټي وي سټاران دي او د ټي وي سټار شو د یوټیوب سټار شو دا داسې دي که نه چې دا خلکو ته مفت میسر دي به ته یوټیوب کلاو که ځان سره د موبایل دی به تا ته به مخامخ هر څه راشي که ته ګورې وې ګوره که نه دي نو بس پرېږده ټي وي باندې هم دغه چل دی ته ناست یې لکه یو ډرامو لګو ریموټ در سره دی که خوښه دي نو وې ګوره کنې مخکې ځه 200 چینلې دي هغه اکټر چې کله بیا سینما ته راشي که نه نو خلک وایي چې یار دی خو مونږ ته په مفتو کې میلاویږي نو مونږ په ده باندې پیسې ولې خرچ کړو دغه وجه ده تاسو چې کله یو د فلم اکټر اخلئ یا چې کوم یو سوپر سټار اخلئ د هغه یو د 13 کالو یو خواري ده یا د 15 کالو یو خواري ده هغه د هغې یو ورث دی دې ته مونږ لیګسي وایو چې دا لیګسي ده دا د خپله کنټینیو کړې ده هغې ته د عام یو سټار نشي رسېدی مونږ اکثر ګورو چې بھئی دا د ټیک ټاک سټار دی او د دومره فالوورز دي او د دا دی او پلانکې دی ډنګرې دی او چې کله بیا پبلک کې ګورو یا چې داسې فلم کې ګورو نو سم نه نو هغه میډیم بالکل مختلفه دی گو کې هغې کې دی ډېره پیسه ګټي ډېره زیاته زمونږ د فیلډ کې پیسه دومره نشته خو دې کې عزت زیات دی دې کې زمونږ چې کوم سسټینټي ده که نه دا لږه اوږده وي مونږ پکې مطلب ډېره موده تېره کړو هغه چې کوم دی داسې یو هفته نیمه کې بره راشي او بس بیا هغه غیب وي څوک یې پېژني نه او فلم کې چې دا مقام حاصل دی کې ډېر غټ سټرګل ډېر زیات مهنت پکې یو ټیم به تېرې اوس یو اکټر 13 کاله 40 کاله لګولي دي او یو عام کس چې کوم دی هغه 3 میاشتې یا 4 میاشتو کې راوچت شي نو هغه د هغه مقابله نشي کولی ابل سوشل میډیا دور دی تاسو په نوم باندې ډېر زیاتې چینل دي ډېر زیاتې پیجونه دي دغه تاسو ریل پیج یا چینل یا څه یاره ما د پخپلم زما مینوال وایي چې تاسو کم پیج دی نو زه ورته وایم دا ټول زما پیجونه دي نو زما په نامه باندې چلیږي بس زه خو د ډېرو نه خبر هم نه یم دا هر څوک چې چلی آباد اوسئ خو بس همدغه د سړیتوب شی پکې لګوئ څه داسې ناروا شی یا داسې د اخلاق نه چې کوم دغه خبرې وي دا نه دي پکار ځکه چې عزت نه غټ څه نشته دی مونږ خو ډېر په عزت وخت تېر کړی دی زما والد صاحب نو زه هم دوی نه دغه خواست کوم چې یار په دې پیجونو باندې اکثر یو 2-3 پیرې داسې کار شوی دی چې زما په نامه باندې هغه کسان هم ما پیژندل زما په نامه به د خلکو نه پیسې هم غوښتي دي او څه داسې ډېر معیوب غیر معیوب غوندې خبرې هم کړي دي زنانو سره چې کوم دی نو داسې خبرې هم کړي دي او خیر بیا هغوی خپل انجام ته رسېدلي هم دي او هغوی ما نوټ کړي مو خو بهرحال څه ذلیله شو رسوا شو نو ښه کار کوئ د نیت سره کوئ او سپین نیت اوسئ نو الله تعالی به مو چرم نه خرابوي ٹھیک شو اخیره کې د فلم په حواله سره مطلب چې د څومره ریکارډینګ شو څومره پاتې دي د کہانی په لحاظ سره د میوزیک په لحاظ سره میوزیک مونږ خو چوک د ډېر مزیدار تاسو چې مګان پکچرایز کېدا ډېر مزیدار میوزیک دغه حواله سره څه وایي بالکل جی کیسر سنوور صاحب زمونږ یو ډېر لیجنډ ډایرکټر دی او ډېره موده پس راغلی دی نو انشاءالله یو ښه شی به جوړوي ښه غټ کاست دی سټوري هم ښه ده او میوزیک هم ښه دی او بس بیا خبره راشي چې مونږ کله موازنه کوو د هغه دیدن او د دې دیدن نو دې کې د ځمکې اسمان فرق دی د حالاتو فرق دی د چې کوم دی نو د سټورۍ مو هغه شان نه هغه سینماګانې شته او نه هغه شان پبلک شته هغه به ډېر درانه فلمونه نو بس دا د نن سبا په حساب باندې یو ښه فلم دی او سټوري هم ډېره ښه ده تاکالی سعید تاکالی د دې پروډیوسر هم دی او رایټر هم دی نو ښه ټیم دی او انشاءالله امید لرم چې یو ښه فلم به وي او پبلک ته به یو ښه فلم مونږ دغه کوو او دوی به ترې نه خوند اخلي انشاءالله دې نه مخکې تاسو کیسر صاحب سره کار کړی کو نه دی او یې کیسر صاحب سره ما 2-3 فلمونه کړي ستا د یارانۍ نه مې توبه داسې یو فلم ما په خیال او یو بل مو نو کیسر صاحب خو د خپل سټایل یو کامیاب ډایرکټر پاتې شوی دی جی نو موږ دپاره یو آنر خبره ده نو هغه فلم سوپر هټ و ستا د یارۍ نه مې توبه وه بالکل هغه ډېر ایکشن فلم و او بس دوی ما ته په خپله چې کوم دی نو ایکشن مې راته ښه و که نه دا داسې وه داسې نو ما ورته زه ورته پیر وایم پیره ما دا پیره دا کومه غوسه ده تا کې ظالمه چې دا نه ختمېږي په هر شاټ کې ته ما ته چې بس دا وینې دی اوس کومه دا او دا او بیا د دې یو لکی چام به و چې د دې په فلمونو کې به اخر کې دا ډانچې ډېرې زیاتې وي او ویلنان به اکثر په پړي تړلي وو بیا به
هیروګان به په پړی تړلی او بل به څوک راتلل نو ما ورته همدغه وایم هلکه څنګه په دې کې هم ډانچې شته که نه نو الله دې ژوندی لري نو ښه خبره ده جي دا ګوره زمونږ سرمایه ده دا لږ ډېر پاتې دي او د دوی تجربه او د نوي خلکو چې کوم یو انرژي ده دا چې په یو ځای شو نو یو ښه فلم به جوړېږي بل فرون ما ستاسو یو خبره نوٹ کړه تاسو چې سین به کو کیسر صاحب هم تاسو له ډایرکشن درکو او تاسو پای کې خپل هم د هغوی سره مشوره کول چې داسې وکړم داسې وکړم داسې وکړم نو زه هم دا یو ډېره ښه خبره چې په مشوره یو کار وشي یو تاسو تجربه پکې جدا استعمال شي د هغوی پکې جدا استعمال شي په مشوره یو کار وشي ما ډېر زیات حالانکه په کار نه ده دومره سینیر ډایرکټر دی خو زموږ یو سجیشن ورکو چې سر دا داسې که نه نو هغوی ومني مشوره ورکول نه بالکل موږ مشوره ورکو او هغوی پوه خلک دي چې یار دا مشوره صحیح ده نو زمونږ خو ذاتیات خو دي نه د فلم بهترۍ دپاره چې یار یو ښه شاټ وشي او یو ښه سین مکمل شي نو هغوی ومني دا د هغوی مهرباني ده او باقي زما خپل دا یو ډېر خراب عادت دی او که ښه عادت دی چې زه که په فلم کې ډایرکټر نه یم او چې زه وګورم چې یار یو دا کار داسې کېږي او د دې نه ښه کېدی شي نو زه پکې مشوره لازمي ورکوم نو بس زه نه دغه کېږم خو بس عادت نه مجبور یم چې زه یم یار یو کار ښه کېږي نو دا دې ښه وشي آرټیکسټ ډېره مهرباني تاسو ته اوازونه هم کې پروډوسر باندې بار اشاره کوي دا دغه دی قدرمن اور باس صاحب سره خبرې وکړه فلم دیدن په سیټ باندې موجود دی ریکارډینګ په تیزه سره روان دی ډېر زر به دا کمپلیټ شي او په صابرینا سینما په خبر باندې بلګي نو انتظار کوئ